علم یوه رڼا ده او شیطان نه غواړي چې علم عام شي او خلک په تیارو کې پاتې شي. شیطان هغوی انساني شهوتونو ته اړ باسي تر څو له پوهې نه لرې پاتې شي او کله چې له یو کس سره د علم رڼا نه وي نو هغه به څرنګه په سمه لاره کلک پاتې شي. د دې لپاره شیطان تل هڅه کوي چې خلک له علم نه لرې وساتي، ځکه چې جهالت د شیطان د لارې لومړنۍ برخه ده. نو وکړئ خوږو کتونکو او اورېدونکو، خپل ځان، خپله کورنۍ، خپل اولاد، خپله معاشره د جهل له تیارو څخه وباسئ تر څو نیکه، نیغه او روښانه لار ومومئ چې د قیامت په ورځ هم تاسو، هم ستاسو والدین، هم ستاسو کورنۍ، هم ستاسې بچي جګې سترګې